یو ورځ یو بزګر سحر وختي خپل پټي ته روان شو. د هغه په لاس کې یو لکړه وه او پر وږی یو بوجي ایښې وه. په لاره کې یې ولیدل چې یو لیوه منډې وهي او ښکار کوونکي یې پسې دي. زرکو! ما پریده چې لاړ شي زر یې ونیسئ! ما پریده چې ودرېږدي ژر یې ونیسئ! زرکو! لیوه منډه وهله او د بزګر مخې ته ودرېد او په زاري یې وویل: ایسر یې ما پټ کړی ښکاریان زما په شادي مه مې وژنه. زه پر تا چېږه باور وکړم ته بیا ما ونه خورې؟ نه زه ستاسو نه خورم. زه خپل د ښکارچیانو نه جان بچ کوم. بزګر پرې زړه وسوځېد او هغه یې په خپله بوجۍ کې پت کړو. بیا یې بوجي پر وږه کړه او روان شو. په لاره کې ښکار کوونکي ورسره مخ شو او پوښتنه یې وکړه: آیا دلته کوم لیوه تیر شوی دی؟ بزګر جواب ورکړو: نه، ما نه لیوه لیدلی او نه بلې څه شي دلته تیر شوی دی. کله چې ښکار کوونکي ولاړل، لیوه له بوجي راوت او خوسته یې بزګر وخوري. بېشکه ته بې مروته بیزو یې، ما څه ته ژوند وژغوره او اوس ته ما خوړه غواړې. آیا دا زما بدله ده؟ په دې کې د تعجب چې خبره ده. د نورو نیکي ژر هېرېږي. ته غلط یې له خلکو وپوښته، هغوی به وایي چې نیکي نه هېرېږي. لیوه وویل: ښه، یو نظر لرم. بزګر وویل: څه نظر؟ لیوه وویل: دواړه یو ځای ځو او د لومړنۍ قص چې ووینو پوښتنه به ترې وکړو. که جواب ستا په ګټه وي زه به تا پرېږدم او که زما په ګټه وي زه به تا وخورم. بزګر ومنله. دواړه روان شو تر دې چې یو ستړی غوی وموندل چې خپلې پښې یې کشوي. بزګر وپوښتل: ای غوی، ووایه آیا پخوان احسان هېرېږي که نه؟ غوی جواب ورکړو: ما لس کاله د خپل مالک سره تیر کړل. شپه ورځ مې کار کوو، کله مې درانه بارونه وړل او کله مې پټي څکله. کله چې زما سترګې کمزورې شوې، هغه زه له ژرندې سره وتړلم چې غله وټکوم. کله چې ډیر زور شوم او نور مې کار نشو کولی، یو ورځ له ستړیا ولوېدم. ډیر ووهل شوم خو کار مې ونه کړای شو. بیا یې زه کش کړم او درې ته یې وغورځولم. که د الله فضل نه وای نو د سپیو خوراک به شوی وم. لیوه خوشحاله شو او ویې ویل: ولیدل دی د نورو نیکي ژر هېرېږي. ولې دی د خلکو نیکي ژر هېرېږي؟ بزګر وویل: لږ صبر وکړه، له بل چا وپوښتو. مخکې ولاړل نو یو زور سپی یې ولیدل. الا سپیه، ته په خیر راغلی؟ حالت مې خراب دی، تاسو وایي چېرته روان یې؟ چې یوه پښه یې ماته وه. بزګر وپوښتل: ای سپی، ووایه آیا احسان هېرېږي؟ سپی په خپګان وویل: ما 15 کاله د خپل مالک د کور ساتنه کړه. پر غلو به مې غپا کوه او برید به پرې کوه. هغه به آرامه ویده او زه به ټوله شبه ویښ وم. کله چې زوړ شوم، یو ورځ د لیوانو پسې منډه وهلم او په کنډه کې ولوېدم او پښه مې ماته شوه. وشه زما له کوره، ناکاره سپیه لرې شه زما له سترګو. زما مالک زه له کوره وشړل ځکه هغه نه غواستل چې زما درمنله یو درهم هم ولګوي. هغه یو ځوان سپی راوستل. زه چې د پټي تر څنګ کښېنستم، هغه په لکړه ووهل او زه وشړلم او زه وجې او بېوسه یم. بزګر دا واورېدل او ډیر خواشینی شو. لیوه وویل: اوس ته هیڅ عذر نه لري. بزګر وویل: له یو بل څخه به هم وپوښتو او دا ځل به هره پرېکړه ومنم. لږ وړاندې یوه لیمړۍ سره مخ شول. لیوه خوشحاله شو ځکه لیمړۍ له بزګرانو سره بد وي. بزګر پوښتنه وکړه نو لیمړۍ وویل: زه باور نه لرم چې دومره لوی لیوه دی په دې کوچنیه بوجي کې پټ شوی وي. ما ته وښایه چې څنګه پټ شوی وي. لیوه بوجي ته یې نتل. لیمړۍ وویل: ای بزګره، اوس بوجي کلکه وتړه. بزګر په رسۍ بوجي وتړله. لیمړۍ وویل: اوس وښیي چې ته په لکړه غنم څنګه ټکوې. بزګر یوه درنه لکړه واخیسته. مروته لیوه، ودرېږه اوس به درته معلومه شي. او لیوې یې ووغل چې ترڅو بې حرکته شو. بیا یې لیمړۍ ته هم یو ګوزار ورکړ چې بېهوشه شوه. بزګر حیرانه ودرېدل او فکر یې کوه او وویل: رښتیا ویلل شوي دي چې نیکي ژر هېرېږي، خو آیا دا معنا لري چې موږ باید نیکي پرېږدو؟ بیا یې خپله ځواب ورکړ: نه،
نړۍ د نیکی او مروت نه تش کېدا نشي. موږ باید تل نیکی وکړو که څه هم ځینې خلک یې هیر کړي، ځکه الله د نیکانو اجر نه ضایع کوي. بیا یې بزګر په نوې هیله خپل کور ته روان شو او ویلوي چې نیکی باید جاری وساتل شي. که خلک یې هیر کړي هم الله د نیکو خلکو اجر هیڅ کله نه ضایع کوي. دا ویډیو چې چوک شیر کړي او کمنټ وکړي په دې ویډیو نو تاسو ته به انعام درکول کېږي.